د ویښتابه څرک. له فکري جګړې تر فکري ویښتابه د خپرونه کې موږ افکار، ایډیالوژي او فکري جریانونه د اسلامي لید له زاویې څېړو. دا خپرونه هر یک شنبه سهار 9:10 تکرار یې د جمعې ورځ 12:10 له حریت راډیو اوریدلی شئ. د ویښتابه څرک. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. درنو اوریدونکو، هیله ده چې شبه یاست او وخت مو هم په خیر وي. سهار مو نیکمرغه. انشاءالله چې د یک شنبه سهار مو په خیر سره پیل کړی وي او تر دې دمه په خیر یاست. درنو اوریدونکو، د ویښتابه څرک خپرونې ته مو هرکلی وایم. انشاءالله چې دا خپرونه تر پایه راسره واورئ او د ننني موضوع څخه ګټه واخلئ. درنو اوریدونکو، د ویښتابه څرک خپرونه کې موږ معمولا پر فکري جریانونو، اسلامي فکر، اسلامي تاریخ او دې ته ورته موضوعاتو باندې بحث کوو. نن هم یو له مهمو موضوعاتو څخه چې اوسني عصر کې د اسلامي امت نوی نسل ورسره لاس او ګریوان ده، دغه موضوع باندې موږ په دې خپرونه کې بحث ورباندې کوو چې د بحث لپاره قدرمن استاد محمد ادریس محمدي زازی صاحب را سره دی. زازی صاحب محترم، خپرونه ته مو ښه خلاص وایم. من کوم سادات صاحب محترم، زما خپلوار سره سلامونه او نیکې هیلې تاسې ته د حریت راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه. زازی صاحب محترم، وخت کم ده او موضوع هم ډیر مهم ده، باید موږ تاسو مفصل بحث ورباندې ولرو. نو زه له مقدمې څخه تیر شوم. نننی موضوع مو پر دې محور سرخي چې ولې په ننني عصر کې د اسلامي امت نوی نسل او ځوانان له یو نوه هویتي بحران سره مخ دي. ګراسو اول سر پر همدې سوال پوښتنه خپرونه پیل کو چې همدغه هویتي بحران څه ته ویل کېږي؟ من کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سادات صاحب، زه چې ابتدا نه به شروع کوم تر څو زموږ اوریدونکو سره هم دا سوال حل فصل شي چې دا هویت وایي څه ده. مهرباني. هویت د انسان هغه ځانګړتیاوې، پیژندګلو او ځانګړی شخصیت یا مشخصات دي چې یو څوک له بل چا څخه جلا کوي. او بیا سادات صاحب محترم، هویتونه په څو ډوله دي. یو شخصي هویت ده، لکه ستا نوم، ستا عمر، ستا جنس، ستا قد، ستا ذوق، ستا شوق. او یو ځینې دي ټولنیز هویتونه دي، لکه تاسو کومې کورنۍ پورې تړاو لري، کوم قوم پورې تړاو لري، کوم سیمې پورې تړاو لري، کومې ډلې ټپورې پورې تړاو لري. بیا بل دي دریم کلتوري هویت، ژبه، دودونه، ایمان، رواجونه، عقیدې، نورمونه. او بیا څلورم دی حرفوي هویت، کومې څانګې څخه فارغ یې، کوم ځای کې کار کوي، کوم تخصص لري، کوم مشخصات لري، څه کې هنر لري، څه کسب لري. یعنی که په لنډه کې ووایو، هویت د انسان هغه مجموعه ده چې شخصیت، فکر، دود، عقیدې، ایمان او نوره بعضې ځانګړتیاوې د ژوند لارې ته انسانان ترسیموي او جوړوي. را به شو ستاسو سوال ته سادات صاحب. راځئ زه وایم چې دا خپرونه که چېرته پر داسې الفاظو باندې مخ ته یو چې تر څو زموږ لیدونکو اوریدونکو هم هغه په زړه کې چنګ وهي، یعنې په دې معنا چې بغیر د کوم حدود څخه. نننی عصر کې سادات صاحب یو تر ټولو ستر مشکل چې دی هغه زموږ او تاسې له خپل هویت څخه بېخبري ده. بله، دقیق. که زه یو څوک ځانګړي د سړک پر سر باندې ودروم او پوښتنه ترېنه وکړم چې ته د هویت په تړاو باندې ما ته معلومات راکړه، خو ما ته ووایي چې زه نوم مې احمد دی، پلار مې محمود دی، عمر مې دومره دی، فلانکي کلي فلانکي ولس پورې تړاو لرم. بېخبر د دې نه چې د افغانیت، بغیر د نه چې د قوم چې کوم قوم پورې تړلی ده، کوم ملت پورې تړلی ده، هغه په تړاو باندې ما ته معلومات راکړي. او بیا ټولو نه ستر، ټولو نه اول قدم کې
اسلامیت که زه ورته وایم چې ته ماته دا اسلامیت کوم اصل و اصول چې دي دغه ماته راوښیه چې ته د څه لپاره پیدا شوی، د څه لپاره کار کوي، د څه لپاره ته ساه اخلي. ځکه سادات صاحب محترم د دنیا پر سر باندې ټول نفوس یې تقریبا شاوخوا 15 میلیونه کېږي بله د یهودو، صهیونستانو، ایلمنټي، خو د دوی تقریبا بادشاهي په ټوله نړۍ باندې چلیږي. دلیل څه ده؟ دلیل هغوی چې څنګه د مور پر نس شي دا مور ته یو لړ کورسونه شروع کی، یو لړ تعلیمات شروع کی، یو لړ سیمینارونه ورته شروع کی. یعنی د اوسه پر دنیا ته نه راغله، خو صرف مور ته ویل شوي دي چې ستا اولاد پر خېټه کې ده ته به مور کېږي. هغه نه وروسته دته کورسونه دایریږي، تعلیمي سیمینارونه دایریږي، تر هغې ورځې پورې چې د ښي لاس او چپ لاس پیژني، اسمان او ځمکه پیژني، دته دا کورسونه دایریږي چې ته څوک یې، ته د څه لپاره راغلی، ستا مسؤلیت څه ده، ستا دنده څه ده، ستا صلاحیتونه څه دي، ستا منورات څه دي، او ته باید کوم کارونه ترسره کړې چې ته هغه منزل مقصود ته ورسېږي چې ته دغه دنیا ته رالېږل شوی یې. تاسو وګورئ همدغه سلسلې مراتب صرف په دغه نړۍ کې یهودانو دغه کړی ده، دم کړی درته ښیم. یو وخت کې ما ته هم د مسلمان پر صفت باندې تعلیم راکول کېدلو، د قرآن عظیم شان څخه به آیاتونو په شکل باندې ما ته ویل کېدل چې ته څوک یې، د څه لپاره دنیا ته راغلی، کوم مسؤلیتونه ستا په غاړه دي، د پلار مور په وړاندې، د خور ورور په وړاندې، د کورنۍ پر وړاندې، د کلي پر وړاندې، د ولسوالۍ پر وړاندې، د ولایت پر وړاندې، د مملکت پر وړاندې، بیا په ټوله کې د اسلامي نړۍ پر وړاندې ستا کوم مسؤلیتونه دي. مګر دمګړی زمونږ افغانان یا زمونږ په کل کې مسلمانان تاسو وګورئ دغه 50 هیوادونو خپل مسؤلیت ترې هیر دی، خپل صلاحیت ترې هیر دی، خپل هغه ورسپارل شوي دندې ترې هیرې دي. که په لوی کې فکر وکړي، ځکه خو اوس د یوې غزې پوښتنه نشو کولی چې غزه په څه حال ده. په دې صورت کې چې تر ټولو زیات نفوس زما او ستا ده، چې تقریبا تر 2 بیلیونو پورې اشخاص او افراد د مسلمانانو رسیږي، مګر له 15 میلیونو افراد او اشخاص څخه خپل یو غزه نشو خلاصولی. په دې معنی چې ما او تا خپل اسلامي دندې نه دي پېژندلې، نه دي معرفي شوي چې زه اسلامي کومې دندې لرم، زه اسلامي کوم وظایف لرم، زه اسلامي کوم مسؤلیتونه لرم، زه د څه لپاره راغلی یم او زه څه وکړم. بیا که وړۍ ته راشو افغاني شکل اشکالو باندې، ما څخه د خپل افغانستان ضرورتونه هیر دي، ما څخه د خپل افغانستان مسؤلیتونه هیر دي، ما څخه د خپل افغانستان هغه لومړني ګامونه هیر دي چې زه د افغان په صفت باندې څه وکړم چې تر څو پر دې باندې قایل شم چې د افغانستان د یو درد لپاره ملهم وګرځم. مګر ما تر زده کړل شوي دي له اول نه تر اخره پورې یو سوال دی چې کومه چې زما لپاره افغانستان څه کړي دي، مګر ما ته هیچا مونږ ویلې چې تا د افغانستان لپاره څه کړي دي. مګر د ابتدایي مکتب نه نیول تر پانتونه پورې همدا یو خبره ما اوریدله چې ورکوي افغانستان د افغانستان له موږ لپاره څه کړي دي. یعنی دا یو نوع شکل د اشکالو باندې ما نه افغاني هویت اخیستل شوی او ما ته یو بل هویت راکړل شوی او د نفرت په شکل کې درولم او دا حساب راښودلو چې تا ته افغانستان څه کړي دي. یو دقیقه یو لحظه هم ما ګریوان کې سره ټیر نه کو چې ما د افغانستان لپاره څه کړي دي. بیا ټولو وړه جز کې شاشو دیو پښتون، یو تاجک، دیو ازبک، دی هزاره، یو ترکمن، د افغانستان د قومونو یا د ملتونو په صفت باندې بیا ما د خپل قوم ملت لپاره څه کړي دي. الته هم زه پاتې راغلی یم، ځکه چې هغه هم ماته نه دي واضح شوي، هغه هم ماته مشخص شوي نه دي، او نه ما سادات صاحب محترم دومره کوشش کړی ده چې ما جدوجهد کړی وي او دا ما په خپله پیدا کړی وي چې دې ته زه رسېدلی وم چې نه دغه برخه کې باید زه کار وکړم او دغه سوال جواب یې زه پیدا کړم. بیا په شکل د اشکال باندې وړې برخه کې راواخلي، د ولایت لپاره، ولسوالۍ لپاره، کورنۍ لپاره هم ما څه نه دي کړي، او حتی زما د خپل شخصي ژوند لپاره هم سادات صاحب محترم خپل ځان لپاره هم تر دمګړي ما څه نه دي کړي. یعنی که ما کړي وي، تا کړي وي، احمد کړي وي، محمود کړي وي، موږ څخه جامعه جوړېدل او جامعې څخه ولسوالي، ولایت، مملکت جوړېدل، مملکت په دغه شکل باندې نه و. یعنی دغه باندې راځي هغه سره وکړو، اعتراف سره وکړو چې مونږه
د دغه فکری جګړو مکتبونو چې په افغانستان کې به د تیلو سوزو کې خلاص شوي وو، هغوی تر ټولو لومړنی هدف دا و چې د افغانانو څخه د هغوی هویت واخلي، د هغوی شجاعت واخلي، د هغوی تاریخ واخلي، د هغوی غیرت واخلي، د هغوی شناخت واخلي، د هغوی دغه ضمیر او وجدان سره ارتباطات واخلي. دا چې کله واخیستل شول، بیا ته په هر لار باندې روان کړل شولې، نه تا ته د هغه داخلي کوم اواز چې دغه درته در رسیږي، او نه پر دې باندې بیا ته پوهېږي چې چا پسې د لبیک وکړو، څنګه د لبیک وکړو، کوم ځای کې د لبیک وکړو، په ښي لاس روانې کې، په چپ لاس روانې، په روانې کې تا ته بیا تګ مهم دی. ډېره مننه. زاده صاحب، تاسو یو ډېر تاریخي لحظه دې را په یاد کړه کله چې تاسو د یهودو یادونه وکړه چې دوی له ماشومتوب د پیدایښت څخه مخکې دوی تربیه شروع کوي، د اولاد تربیه شروع کوي. واقعیت نن مثلا کله کله سړی سوشل میډیا ته چې ورسي مستندات جوړ سوي دي. یو وخت کې ما یو نهاد ته دا طرحه ورکړه، ما تاسې دې دپاره چې خپل نوی نسل ته هویت ور وپېژني چې ته څوک یې، ته د کم عقیدې او نظریې پیروي، د کم عقیدې او نظریې سره تړاو لري، او د دغه عقیدې او باور حقوق پر تاسې دي. بالکل. بی بی سی یو مستند جوړ کړی و زاده صاحب چې د یهود یو کس ته د ماشومان راخیستی دي، یو ډله ده لکه د سیر علمي چې ورته وایي، د بیت المقدس چار چاپیره یې راتاو کی، ځای ځای ورښیي چې دلته داسې تاریخي پیښه وسو د یهودو دپاره، دلته داسې وسو، دا ستاسو ده نه پوهېږم، دا داسې وعدې تاسو ته درکړل سوي دي، دا ټول څه ورته تشریح کړي، داسې سو هویت یې ور وپېژنده، دا ستا هویت ده او دا د رسالت ده، دا د حق ده چې سبا په پښو ودرېدې، د دې حق دپاره باید مبارزه وکړي. بالکل. خو نن ته په مسلمانانو کې راوښایه، په افغانستان کې کله چې راله اسلامي نظام حاکم سو، که ماشومان اسلحه پلاستیکي اسلحه په لاس کې نیولي وو، غوا به یې جوړه کړه چې دا خو افراطیت او دهشتګري ته روزي، دا ترویجي د ماشومانو په منځ کې. خو برعکس چین ته ولاړ سه، همدغه اسرائیلو ته ولاړ سه، په مکتبونو کې په نصاب کې رسمي د اسلحې د زده کړې مضامین سته، ولې دوی ته نه وایي؟ همدغه یهود موږ ته خو دغه نظریات ایجاد کړي که مسلمان ماشوم په جهادي نظریه رایلوی سو، دا جهادي نظریه نه ده، ترمینالوژي ورته بدل کړی، یو داسې منفوره الفاظ ورته کارولي، مثلا دهشتګر وایي د ده څخه جوړیږي، وایي دا دهشتګردي ته تشویقیږي. دا تاریخي لحظه مې یادوله، تاسو یادونه د دې وکړه که مخکې ولاړ سو، د طارق ابن زیاد نوم هر چا اورېدلی، د موسی بن نصیر نوم هم هر چا اورېدلی. طارق ابن زیاد د موسی بن نصیر د درسي حلقاتو یو شاګرد ده، چې موسی بن نصیر رحمه الله به ماشومان سره ټولوله، دوی ته به د جهاد روزنه ورکوله، د مبارزې روزنه، د تورې وهلو روزنه ورکول، د نیزې وهلو روزنه ورکوله، د غشي او د نشان ویشتلو روزنه ورکوي. خو بالاخره د دې میدان څخه یو له مهمو اشخاصو څخه نور هم د چارچاپیره د ملګري چې د اندلس په فتح کې ورسره یو ځای ول، خو تر ټولو مهم او هغه برجسته شاګرد یې همدغه طارق ابن زیاد و. دا د همدغه هویت پیژندنې د جلسې نتیجه د طارق ابن زیاد. موسی بن نصیر دوی ته هویت ورپېژنده چې ته مسلمان یې، ته باید د اسلام رسالت د دنیا څلور کونجو ته ورسې، ته باید کفر د ځمکې له مخ څخه ورک کړي، ته باید د کفر مخه ونیسي، ته باید کفر ته د اسلام په وړاندې د مبارزې حتی د تصور جرأت هم ورنه کړي. نو دا و چې د طارق ابن زیاد په رقم یو شخصیت رامنځته سو. خو دا شی نه لري. سعادت صاحب څنګه هویت له منځه نه ځي؟ ما ته الف الله په الف انار بدل کو، بشک ما ته جیم جهاد په جیم جواری بدل کو، ما ته شین شهادت پر شین شړشم بدل کو، ما ته ژوند د خایستونو د رنگونو د ابدي تصویر ورکړلو، او ما ته هغه ابدي ژوند ته د تیارونو ورکړلو، ما ته یې
اسلحه په لاس کې اخیستل د ترهګرۍ پر عنوان باندې ونومول. یوه لحظه ما د افغان په صفت باندې دا فکر هم ونه کړلو چې د اسلحې جوړوي څوک. تجارت د چا ده چې زه صرف د یو پلاستیکي اسلحې پر لاس کې نیولو باندې هم د دهشتګرد پر نوم باندې ونومول شولم. یوه لحظه ما موبایل روانه خیستلو چې یوه لحظه مې فیسبوک بند کړی وي، لاړو ما دغه ریسرچ مې کړی وي چې دغه اسلحې جوړوي څوک، دغه اټومي اسلحې دي چا سره، دا د مزایلو کمپنۍ چا سره دي، دا د ټانګونو شرکتونه چا سره دي. دا 2 ځلې چې نړیوال جنگونه پر لار باندې واچول شول، تر میلیونها انسانان له مابین څخه لاړل. یهودو که نصارو جدا خبر ده، مګر انسان خو پکې طلب شول که نه. چا مړه کړل؟ همدغه غرب شرق مړه نه کړل. د څه لپاره؟ د خپل مفاداتو لپاره. چا هم تر دم غړي پورې ونه ویل چې امریکا دهشتګرد ده چې د پر جاپان باندې اټومي اسلحې واچولې. چا هم دم غړي پورې ونه ویل چې آلمان دهشتګرد ده چې داسې یو دویم جنگ ته لمن وهل. چا هم دا خبره ونه کړه چې نړیوال جنگ کې ټول دهشتګرد وي. چا هم ونه ویل چې دویم نړیوال جنگ کې دهشتګرد. مګر ما ته د دهشتګرد تر عنوان لاندې خپل افغانان هم غږ کړه. دا منی سادات صاحب. بله ما ته د خپل وطن په دفاع کې هم خپل افغانانو دهشتګرد عنوان را کړی، ترهګر عنوان را کړی دی. یعنی ما ویل چې وطن دې آباد وي، وطن دې آزاد وي، وطن دې خپلواک وي، وطن دې پرمختګ وکړي. زما واک په خپل کور کې وچلیږي، زما خپل خاوره زما تر خپل مټو وي. مګر د شرق او غرب ترڅنګ ما ته خپل افغان هم د ترهګر لقب را کولو. د دې ترڅنګ په لویه کې تاسو وګورئ، لکه مخکې مې یادونه وکړه، دغه لومړۍ او دویمه جګړه دغه کفارو دغه شرق غرب پر لار باندې واچوله، خو هغوی ته هېچا هم د ترهګر عنوان او لقب ورنکړو. خو څوک وو؟ یو مسیحان پکې وو، یو خواته پکې یهود وو. هېچا هم دوی دهشتګرد او ترهګر ونه منل. مګر یو پیښه یو ځای کې کېږي، هغه هم تر دم غړۍ پورې چې ما ته خبرې پکې او سادات صاحب ثبوت او شواهد نشته چې هغه مسلمانان تر سره کړې ده. هغه هم د امریکا له خوا نه د ځینې پلانو پروګرامونو په ترڅ کې پر سر واچول شوه، تر دم غړۍ پورې د ځمکې پر سر کې چې هر ځای کې مسلمان اوسېږي د دهشتګرد نوم ورپسې شولو. دا په دې معنی چې ما او تا له خپل ځان څخه دفاع ونه کړله، ما او تا خپل راسپارل شوی مسؤلیت ادا نه کړلو، ما او تا په خپل منځ کې یو بل وینو ته ناستو. لکه فرض مثال، نه غواړم سیاست ته لاړ شي، خو صرف اشاره کول ورته غواړم. دم غړي دغه 50 هیوادونو باید په خپل منځي هغه کوم سازمان چې لري دغه پرېکړه کړې وای چې مونږ او تاسې د غزې پوښتنه کوو. مګر بیا هم د ځینې فکري جګړو مکتبونو له کبله د خپل هویت له لاسه ورکول له کبله پاکستان او افغانستان کې څه حل دی؟ بله. د ایران کې څه حل دی؟ خو دا سبب شولو سودان کې هم او سودان کې څه حل دی؟ لبنان کې څه حل دی؟ سومال کې، یمن کې څه حل دی؟ همدا خلیج هیوادونو کې څه حل دی؟ یعنی مونږ او تاسې یو موټی نه شولو، یو قدم نه شولو، یو لاره نه شولو، یو ژبه نه شولو، یو موټی نه شولو. بل خواته ټول عیسویان په یو موټی دي، بل خواته ټول یهودان په یو موټی دي، ټول بودایزم په یو موټی دي، ټول مذهبونه راغله په یو موټی دي، بغیر زما او ستا مسلمانانو څخه په تفرقو، په قومونو، په نسبتونو، په مملکتونو، په ولسوالیو باندې تقسیم شول. دا د څه له کبله چې مونږ او تاسې هغه لومړی کې چې شعار د مسلمانانو ده چې ټول مسلمانان ورونه دي، دا یو هویت ده، دا یو رسمي هویت ده، دا یو ستر هویت ده، دا د یو اتفاق او اتحاد هویت ده چې ټول مسلمانان چې هغه کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، هغه ورونه دي سره، که شرق کې دي، که غرب کې دي، شمال کې دي، که جنوب کې دي، که سپین پوست دي، که تور پوست دي، هغه یو هدف لري، یو مقصد لري چې هغه به د الله رضا لپاره کار کوي، هغه به د الله رضا لپاره بل سره دوستي ملګرتیا انډیوالي کوي. هغه به هیڅ وخت هم د تلار نه جوړوي چې یو بل مسلمان د کفارو له کبله تر
عملې لاندې راشي یا څه ور باندې وشي حمله ور باندې وشي. مګر موږ تاسې ولیدل ډېر مسلمانان هیوادونو نورو کفارو مملکتونو ته لارې ورکړل چې هغه مسلمانانو مملکتونو باندې عملیې وکړي. بله کلونه هلته اشغال ادامه وکړه، کلونه هلته چاپې ولودلې، کلونه ځوانان هلته شهیدان شول، کلونه هلته کونډې بوډۍ یتیمانو ته زمینه برابر د قرباني تر ټولو لوی نمونه یې موږ یو. افغانستان، عراق، سوریه، سومالیا، همدغه دمګړی دغه ایران د تحریمونو لاندې ده، سودان، توګه افریقا کې چې ځینې اسلامي هیوادونه دي. یعنی موږ تاسې په لویه کې هغه کوم اسلامي هویت چې دی هغه مو تقریبا هیر شوی دی. که تاسو ګورئ زموږ اکثره اوریدونکي به دغه معلومات لري چې امریکا کې سرحد نشته، یو اتاق دی، یو هغه پکې تیر دی، لن پکې تیر دی، وایي دا نیویارک دی او دا جرسی دی. اروپا ته لاړ شو، اروپا کې هم دا خبره ده، یو هوټل دی، څلور د خط پکې تیر دي، یو فنلند دی، یو جرمني دی، یو نیدرلند دی، حاصل قیاس استرالیا کې. مګر د اسلامي هیوادونو سرحدات وګوره، دا په دې صورت کې چې الله عز وجل درته وایي تاسې ورونه یاست، یو د ورونو میت کې سرحدونه نه وي، اسلامي نړۍ کې قطعا سرحد نه وي. یعنې دا هویت زموږ څخه اخیستل شوی دی، دته مونږ کار نه ده کړی، دته مونږ زحمت نه دی ایستلی. د ځینو ذهني مکتبونو له کبله مونږ تاسې ته داسې اهداف راکړل شوي دي، داسې مقاصد راسپارل شوي دي چې هغه صرف شخصي لیندواني ده. یعنی خپل شخصي جیب ډکول دي، خپل ځان ته نفع رسول دي، خپل جیب ډکول دي، خپل ځان مړول دي، خپل ځان یو منزل مقصود ته رسول دي. مونږ بیا د دې ترڅنګ د خپل ورور خیر ښېګڼه هیره شوې ده. دا په دې حال کې دا د اسلام اصل اصول دي چې څه ځان ته خوښوي ورور ته هم خوښوه. مونږ فرض مثال که په وړه کې خبره د هویت وکړو، هېڅکله هم تقریبا هغه څه چې افغانیت مونږ ته ښیي، څه چې انسانیت مونږ ته ښیي، هغه مونږ دې ترسره کړي، هغه ته مونږ تقریبا شاوره راوړل. یو بل خبره تاسې مخکې ذکر ورته وکړو د قهرمانانو د خپلو هغه لاسته راوړنو. زه نه دا ادعا کوم دم ګړی چې زموږ غږ څوک اوري دا د خپل چار چاپیر کې پوښتنه وکړي، وراره، ورور، زوی، خور، لورونه پوښتنه وکړي، دا د خپلو افغانانو د قهرمانانو پوښتنه دی وکړي چې څو نفره پېژني. لما الله خان دې پوښتنه وکړي، د احمد شاه بابا او میرویس نیکه او وزیر محمد اکبر خان دوی پوښتنه دې نه کوي. دغه سل کلن تاریخ پوښتنه دی وکړي چې ور معلومه شي چې امان الله خان څوک و، حبیب الله څوک و، سردار محمد داود خان څوک و، ظاهر شاه څوک و، ترکیه څوک و، حافظ الامین څوک و، نجیب څوک و، ورپسې دی خوا نور څوک و، ښه څوک و، بد څوک و، اشتباه چا څه وکړله، ګناه چا څه وکړله، چا افغانستان وګټلو، چا خرڅ کړلو، چا جهاد وکړلو، چا د اشغال لمن ورټوله کړه، چا اشغالیان راوستل. دین هم غافل یو سادات صاحب، ځکه چې دین غافل یو چې مونږ لا اوس هم د دې لپاره ساتل شوي یو چې که چېرته یو بل خو د نخاسا د سیناورین ته لمن ووهل شي، یو څوک پر مخ باندې ونه درېږي. مونږ ته دم ګړی د شاه شجاع او د احمد شاه ترمنځ فرق نه معلوم کړي، پوښتنه وکړي چېرته شاه شجاع څوک دی، یو نفر د تاریخ کې، چېرته احمد شاه بابا څوک دی، هغه هم تاریخ کې یو نفر دی. خو ته د شاه شجاع او د احمد شاه بابا ترمنځ فرق نشي کولی، خو تا به تر راتلونکي کې په داسې لار باندې چې هغه د شاه شجاع تر څنګ ځي، ځکه تا ته ښه او بد ترمنځ فرق نه دی معلوم. حاصل قیاس تر نن ورځې پورې دغه نن ورځې چې زموږ تاسو څنګه ماشومان ناست دي، دا د سبا ورځې وزیران دي، رئیسان دي، مدیران دي، امیران دي، رهبران دي، ډاکټران دي، انجینران دي. یعنی دا ذهنیت له اوس څخه باید خپل ماشومان ته ورکړو چې افغان څوک دی، پښتون څوک دی، تاجک څوک دی، ازبک څوک دی، هزاره څوک دی، قهرمان څوک و، ترزن څوک و، راهزن څوک و، ښه څوک دی، بد څوک دی. زموږ تاسې هغه د افغانیت اصلي اصول کوم دي، زموږ تاسې د هغه اسلامي اصلي اصول څه دي، موږ تاسې کورنۍ په سطح کوم مسؤلیتونه لرو، د سیمې په سطح کوم مسؤلیتونه لرو، د مملکت په سطح کوم مسؤلیتونه لرو، بیا په کل کې د نړۍ په سطح کوم مسؤلیتونه لرو. ډېر به د پورې ساده صاحب تا به اورېدلي وي دغه سوشل میډیا کې هم ځینې وخت دا خبرې کېدلې چې موږ ته د فلسطین څه غرض، بله موږ ته فلسطین څه غرض د ول اسلامي امارت هغوی باندې بار بار غږ کوي، ول اسلامي امارت په هغوی باندې نیوکه کوي، ولې څنګه ته ولاړ، دغه یو مملکت دی او هغه څنګه ته بل مملکت، دلته اسرائیل ته مملکت نوم اخیستلی وي، دا مملکتونه د خپل منځ کې دغه دي. یعنې تر دغه حده پورې د اسلامیت او د مقدساتو د شعارو نه بې خبري، یعنې دا بیا هم زموږ د موضوع خبره ده.
د خپل هویت څخه بې خبري. ممکن د ډیرو دغه خلکو چې دغه نظریات یې وړاندې کول اکثره موږ پیژندل چې پلار به یې ممکن د روس په مقابل کې د اسلام دپاره شهید شوي وو، اولاد یې دا ټول د هویتي بحران هغه نتایج دي. ځاځی صاحب اوس خو وضعیت همدغه رقم ده، واقعیت همدغه رقم ده چې نوی نسل مو د یو قوي هویتي بحران سره مخ دی. که راسو دلته چې عوامل څه دي تر شا، که څه هم داسې پراکنده شکل په بحثونو کې مو داسې پرتونو که ځوابونو کې مطرح کړه چې عوامل څه دي، زه به دا عوامل ته اشاره وکړم، تاسو به وضاحت ورکړئ. یو عامل د علم څخه لرې پاتې کېدل، یو موضوع. دغه د علم څخه لرې پاتې کېدل تر څومره کچه پورې سازمان یافته شکل دغه پدیده په اسلامي نړۍ کې تطبیق سو او تر څه حده پورې د دې مسؤلیت د علماو، روشنفکرانو او د نشمندانو لوري ته ورګرځي او تر څه حده پورې خپل خلک په دې موضوع کې ملامت دي. ساده صاحب محترم ډېر ښه موضوع اشاره وکړله. په دغه برخه کې د علم نشتون، په دغه برخه کې د علماو رول لوبول. ساده صاحب یو څوک چې علم ولري، یو څوک چې پوهه ده، یو علم درلودل دي. پوهه په دې معنی چې زه پوهېږم نوم مې دا دی، پلار نوم مې دا دی، مسلمان یم، افغان یم، پښتون یم، افغانستان کې یم، دا پوه شوله، دا زما لپاره پوه شوله. مګر په دې باندې علم درلودل چې زه ادریس محمدي زازه یم، زه له څومره کړاوونو تکلیفونو څخه راوتلی یم، صحیح ده، بیا زه د چا زوی یم او هغه له څومره تکلیفونو کړاوونو څخه راوتلی دی او هغه ماته څه رقم سترګې دي چې څه وکړم. یعنی په څیو باندې هغه ابتدایي پوهه هغه پوهه ده، صرف پوهه ده، یعنی پوه شولم او دې باندې چې علم درلودل یعنی بنیادی دغه فلسفې ته پوهېدل باندې علم ده. یو اسلامي علم دغه ته مرازو دغه علم درته ښیم چې موږ تاسو باید پوهه نه زیات علم باید په دغه شکل باندې په هویت باندې ولرو. بله، یعنی که موږ تاسې د علم له ډګره د خپل اسلام وپېژنو، لکه مسلمان ټول افغانستان زه مسلمان یم، ټول زه کلمه وایم، ټول زه الله منم، ټول زه قرآن منم، ټول زه د قیامت ورځ منم، دا پوه شوله. مګر څه رقم مني، په کوم تدلیل او په کوم تفسیر او په کوم رقم مني، په کوم شکل مني، دا بیا علم شوله. یعنی اړخیزه چې په کوم موضوع باندې ته پوه شولې دا عالم ده. یعنی موږ تاسو وایو دغه د کمپیوټر ساینس عالمان وي، د جغرافیې عالمان وي، د سیاسي شنونکو عالمان وي. د عالمان لفظ د شکل باندې استفاده کیږي، یعنی په دغه برخه کې دا په اړخیزه ډول باندې پوهیږي. بله، که چېرته موږ تاسو پر اړخیزه موضوعاتو باندې چې هغه اسلامي برخه وي، که هغه زمونږ هغه افغاني برخه وي، علم ولرو، موږ تاسو بیا داسې د هویت نشتون سره نه مخامخ کیږو. بله، ځکه یو عالم شخص اسلام له نظره د اسلام عالم هغه هیڅ وخت هم خپل اسلامي هویت ته شا نه وراړوي، ځکه چې هغه پر دې باندې باور لري چې دغه څو ورځې، دا څو ماښام او څو شپې د دې شاته یو ابدي ژوند شتون لري، چې هغه د دې ترڅنګ چې ما نه زما شخصي پوښتنه وکړي چې احمد محمود تا څه وکړل، د دې ترڅنګ زما نه زما راسپارل شوي د دندو پوښتنه هم ما څخه کوي چې تا ته ما هنر درکړی او تا د دې هنر په ذریعه باندې زما اسلام ته څه وکړل، تا ته ما ځواني درکړې وه، تا د دغه ځوانۍ له کبله د دغه ځوانۍ په واسطه باندې زما دین ته څه وکړل، زما اسلام ته څه وکړل. دغه په دې باندې علم لري، هغه په دې باندې علم لري چې کوم ځای کې څنګه او تر کوم حده پورې ما ته مسؤلیتونه راکړل شوي دي، ما ته صلاحیتونه راکړل شوي دي. یو عالم د اسلام پر دې باندې بهتر پوهیږي چې هغه د کومو هویتونو درلودونکی دی، یعنی کومه ځانګړتیاو درلودونکی دی او کومه ځانګړتیاو ته باید نور هم رسیدګي پیدا کړي چې هغه پر هغه شکل باندې ځان سنبال کړي چې تر څو د اسلام ورسپارل شوي هغه کارخانګي ترسره کړي. ترڅنګ زموږ افغاني هویت، زموږ افغاني هویت کې هم تاسو ګوري زموږ د مکتبونو ادارات چې دي، کوم زموږ پوهنتونونو، زموږ کورنۍ نظام چې کوم د دې کې رغنده رول لوبولی شي. بله، یعنی موږ تاسو وایو کنه چې د ماشومانو تر ټولو ستر مکتب د مور غېږه ده،
پیژندل شي. که چېرته مور په دغه کې ونډه واخلي، مور خپل اولاد ته ور وپېژني چې ته څوک یې، ته د کوم لړ مسؤلیتونو سره د دنیا ته راغلی، ته په داسې یو جامعه کې زیږېدلی چې دغه جامعه تا ته سترګې، ته به ډاکټر کېږي، ته به انجینر کېږي، ته به عالم کېږي، ته به د دغه ټولنې یو برخه کې همدرد جوړېږي. یعنې دغه برخې ته به یو ځای کې د ټپونو لپاره ملهم جوړېږي. که دغه ماشومتوب کې وروخې تر څنګ بیا چې مکتب ته لاړ شي، زموږ معلم صاحبان هم دا ورته وښيي چې ته د یو لړ مسؤلیتونو سره راغلی. بله. هغه موږ ته مکتب کې متاسفانه دا شی نه ده ښودل شوی، ځکه زم د مکتب څخه فارغ شوی. دغه مکتب کې تاسو هم زده کړې کړي دي، په دومره لویه کچه باندې تعلیم نه ورکول کېږي. خو د جغرافیا استاد جغرافیا سره کار دی، کیمیا استاد کیمیا سره کار دی، فزیک استاد فزیک سره کار دی. هغه هم معلم صاحبان د خپل روزمره ژوندانه اثرګردانۍ په شا کړي وي. هغه هم نیم فکر درس کې وي، نیم فکر د څنګه د کور کرایې سره وي، نیم فکر درس سره وي، نیم فکر د کور سبزی سره وي، نیم درس د فکر درس سره وي، نیم فکر د سره وي چې کور ته به شپې ډوډۍ څنګه کېږي. هغه دومره ستر مسؤلیت بیا خپل شاګردانو ته نشي ور انتقالولی. تر څنګ بیا تاسو وګورئ پوهنتونونه هم بیا دا لړ مسؤلیت بیا ادا کړي، خپل مسؤلینو دا ور وښيي چې ته انجینر د څه لپاره کېږي، ته ډاکټر د څه لپاره کېږي، ته اقتصاددان د څه لپاره کېږي، ته سیاستمدار د څه لپاره کېږي. بل خواته ته وګوره سادات صاحب محترم، زه چې هر محصل څخه پوښتنه کوم صرف به زه وظیفه واخلم، صرف د وظیفې د حاصلولو کوشش سره کېږي. بله. یعنی دا یو هویت د محصل څخه په اوایلو کې اخیستل کېږي، د مکتب مطالبین څخه هم په اوایلو کې اخیستل کېږي چې ته صرف د وظیفه اخیستلو مسؤل یې، دا ستا هویت ده چې وظیفه واخلې. مګر زما محصل ته هیچا هم دا ونه ویلې چې ته د دغه ټولنې کوم درد لپاره درمان شه، ته د دغه ټولنې کوم درد ټپ کړه، ته د دغه درد کوم زخم ته هغه شه ټپی شه، دا چا ورته ونه ویلې. خو مګر چې هر څوک پوهنتون ته ځي، مکتب ته ځي، په همدغه امید دی چې زه وظیفه واخلم. هیچا هم ماته دا ونه ویل چې نه، ته باید د پوهنتون څخه فارغ شي، ته باید د افغانستان دغه خلا را ډکه کړي، دغه کمزوري ور قوي کړي، دغه خالیګاه ته باید اوږه ورکړي. یعنې دا یو رقم هویت د محصلینو څخه واخیستل شولو چې افغاني برخه کې ده. تر څنګ یې سادات صاحب زمونږ ټولنه په کل کې بیا د مور غېږه، د مکتب او پوهنتون وراخوا زمونږ ټولنه هم که ملکان دي، که خانان دي، که هغه تره ده، که هغه ماما ده، که هغه کاکا ده، په دغه شکل باندې تصویر وړاندې نه کړلو چې ماشومانو ته دغه ذهنیت ورکړی وي چې وراره، خوريه یا کلیوال یا انډیوال یا ملګری یا دوسته، ته د یو لړ مسؤلیتونو سره دغه دنیا ته راغلی او ته د کور په وړاندې، ته د پلار په وړاندې، ته د مور په وړاندې دغه مسؤلیتونه لري. د دغه حل لپاره ته کوشش وکړه، دغه لپاره ته جوګه شه. تاسو بیا دغه مثال ورکوم، د صهیونیستي نظام تر ولکې لاندې چې څوک اوسېږي هغه ته د ماشومتوب څخه دغه ور ګوته کېږي. لکه ماشومتوب کې له وکلین اخوا دا تعین ته به ډاکټر کېږي، ته به انجینر کېږي، ته به طب ته ځې، ته به پیلوټ کېږي. یعنې له ماشومتوبه دوی ته دغه دند ورسپارل کېږي چې دغه زموږ ټولنه کې ضرورت ده. هغوی منسجم او سروي کې دغه صهیونستان، هغوی منسجم خپل ټولنه سروي کې، هغه د خپل ټولنې دغه د اقتصاد پوهنځي محصلین مده سره دغه بلد دغه سارت انالایز ورته وي چې دوی د خپل قوت برخه څېړي چې موږ په کومه برخه قوي او چې ویاړ ور باندې وکړو، پشتیبانه مو یې تکیه ور باندې وکړو. بیا دویمه کې دوی د خپل کمزورتیاو څېړنه کوي چې کوم برخه کې موږ کمزوري یو، د څه لپاره موږ افراد او اشخاص ټرین کو، د کوم هدفونو د لاسته راوړلو لپاره موږ پاتې راغلي چې دغه لپاره موږ له سره یې کار وکړو، ځوانان ورته وروزو. دریم هغوی هر وخت د فرصتونو په لټه کې دي، کوم فرصتونه اوس دي، کوم فرصتونه را روان دي او کوم فرصتونه لپاره موږ چمتو اوسېږو چې دا هم زموږ په ټولنه کې نه دي. بیا څلورم دوی د څه شي څېړنه کوي چې موږ ته خطرونه له کوم برخې څخه دي. دوی د خپلو خطرونو پیشبیني کوي، دوی د خپلو خطرونو د مخنیوي لپاره پروګرامونه پالیسیګانې پر لار باندې اچوي چې دغه خطرات د مخنیوي لپاره دوی هر کال بودیجه کوي پر لار باندې اچوي. تاسو وګورئ د جاپان مملکت کې انلیمیټډ یا نامحدوده سرمایه یا بودیجه د ریسرچ لپاره ورکول کیږي. دا ریسرچ کیږي د لپاره
چې د خپل هویت څنګه وساتي، خپل هویت ته ارتقا څنګه ورکړي، د خپل هویت تضمین لپاره کار سره وکړي. یعنی دغه لارې چارې دي چې باید موږ او تاسو هم پر لار باندې واچو، موږ او تاسو هم خپل هویت نور هم ثابت کړو، نور هم ارتقا ورکړو، هر فرد دغه د ټولنې دا ور معرفي کړو چې ته څوک یې، څه مسؤلیت لري، څه دنده لري او څه باید تر سره کړې په ټولنه کې. ډیره مننه. جزا صاحب محترم، دغه یعنی تر ټولو لوی عامل چې د دې سبب ګرځي ترڅو د یو ملت، د یو امت نسلونو خپل هویت وپېژني، هغه تعلیم او تربیه ده. طبعا تاسو یادونه وکړه، نو توضیحات ما هم ورکړل چې څومره نقش لري تعلیم په دې برخه کې چې ترڅو خپل هویت وپېژنو. که راسو دلته چې د استعمار اسلامي مملکتونو کې خصوصا افغانستان کې د تعلیم او تربیه سره څومره لویه لوبه وکړه، دې شي ته به ډېر کم خلک متوجه سوي. اوس د افغانستان د ابتدایي سطحې د تعلیم تربیه وزارت نوم څه شي ده؟ معرف. مخکې څه شي و؟ تعلیم او تربیه. تربیه ځنې لرې سو. نو چې یو نسل تربیه نیسي، یوازې علم ورکه، خو دی نه پوهېږي زه څوک یم، څه دپاره یم، دا په خبره پوهه ولري چې مثلا ما ساینس زده کړه خو په دې نه یې تربیه سوي، دا ساینس د څه شي دپاره ته استفاده کړه. بالکل. نو دا په اسلامي مملکتونو کې خصوصا چې افغانستان کې موږ یې ثمره ولیدله، کله چې تربیه د تعلیم څخه لرې سو، داسې نسل چې نن اروپا ته پښه کښېږدي، دومره ورځ بیا ملحد ده، دومره ورځ بیا کلیسا کې ولاړي، د تعمید غسل ورکول کېږي. دا د استعمار هغه لویه د حربي وسیله ده چې په یو هېواد کې تعلیم او تربیه سره جلا کړه. نن یوازې د پوهې وزارت په نوم پېژندل کېږي. پوهه به هر دغه په خبره کله کله د عام مجلس کې وایي شیطان هم پوهه لري، شیطان هم پوهه لري، شیطان هم علم لري. خو چې تربیه نه وي، د پوهې دپاره دته یو توجیه نه یې ورښول سوي، یو جهت ورته نه یې ښول سوي چې ساینس دې زده کړه، په ساینس کې متخصص وي، ساینس د کم جهت دپاره وکاروه. ضروري ده. ادبیات دې زده کړه، ادبیات د څه دپاره وکاروه، طب کې دې تخصص وکړه، فوق تخصص دې وکړه، د طبابت دې پر کومه لاره استفاده کړه. مثلا ته استاد سوی، ښوونکی سوی، دا خپل دغه علم سره کم دغه خپل شاګردانو ته ورسوه. نو د دې څخه تربیه لرې سو. یعنی ډېر خلک اوس موږ تاسو وینو چې د پوهنتون څخه فارغ سوي، خو یو نوع د ابهام سره مخ دي. شنو ما اوس ریاضي زده کړه، څه وکم؟ مثلا وایي ما ادبیات ولوسته، نو څه وکم؟ حتی عام اصطلاح کې څوک ادبیاتو ته کامیابېږي وایي زه نو دا شعر و شاعري و غزلې وایي. بالکل. حال دا چې که راسو ادبیاتو نقش وګورو په ټولنه کې، بیا به موږ حیران پاتې سو چې څومره یو لوی موضوعاتو ته موږ په جزئي دغه ګورو. څادی صاحب، د بحث وروستۍ ته هم نږدې کېږو، تقریبا 10 دقیقې وخت لرو. 2 پوښتنې زه درڅخه کوم. اوله پوښتنه به اوس درڅه وکړم، که د یو چا څخه هویت واخیستل سي، د هویت د بحران سره مخ سي، نو هغه د څه ډول ژوند سره مخ کېږي؟ زه به د په ساده الفاظو باندې جواب درکړم. مهرباني. د انسان هویت فزیکي ډول باندې مخ او شا دي، لکه په مخ باندې مسترګې دي، غوږونه دي، پوزه ده، خوله ده، ګیره ده. که دا هم پاکل شي او شاته مو خلیق ته اندام پاکل شي، دا یعنی د انسان فزیکي هویت ده. بله. چې دا مخ ده او دا شا ده. نو انسان کې څه پاتې کېږي؟ هېڅ نه پاتې، بې خونده. بله. هېڅ بې معنا. که بل اصطلاح کې وایم، د دغه الفاظو لپاره زه مخکې بخښنه غواړم که چېرته ستاسو د راډیو په دغه باندې نه فارمټ یا لیول نه وتله. که چېرته د یو اسلامي هیواد چې هغه اسلام کې ځان ته پیشتاز وایي، یا په بله وینا هغه هیواد چې ځان ته غیرتي وایي، یو بله وینا هغه هیواد چې ځان ته د لاسته راوړنو مرکز وایي، یا بله وینا چې هغه هیواد چې ځان ته د امپراتوریو هدیره وایي،
هغه هیواد که چیرته خپل هویت له لاسه ورکوي، دا په دې معنی چې هغه د بې غیرتۍ سره مخامخ کېږي. موږ غیرت وایو څه ته؟ غیرت هغه تار ته وایو چې هغه نه ورهاخوا موږ زغم نه لرو، موږ دغه برداشت نه لرو، موږ یو چا ته سپږمو ته ورالوځو، له ګریوان رانیسو. یعنې خپل هویت که مو چیرته هیر کړلو، موږ د بې غیرتۍ حد ته ورسېدلو. که هغه اسلامي هویت دی، که هغه زموږ افغاني هویت دی، که هغه زموږ کورنۍ هویت دی، که چیرته هیر کړل شي، دا په دې معنا چې دا د بې غیرتۍ حد دی. که اسلامي حد وځي، هغه ته خو موږ تاسې حد و حدود وځي، هویت څخه وځي، هغه ته موږ تاسې بیا شریعت کې ملحد وایو یا د کفار یا د مرتد لفظ ورته استفاده کوو. څومره دا اجتماعي خپرونه ده، اجتماع نګهنه چې د فتوا نه بغیر وي که نه، بیا که شته ملحد و کافر دا نور وي، دغه بیا فتوا شول، هغه زموږ کار نه ده، هغه د عالمانو شیخ صاحبانو ورته شته دي. خو د اجتماعي نګهنه موږ هغه ته بې غیرته وایو. لکه څنګه ساده صاحب، موږ ډېر افراد او اشخاص ولیدل چې اروپا ته لاړل، امریکا ته لاړل، استرالیا ته لاړل. یو سافټویر د ټیک ټاک په نامه، دوی د ډېرو د پتمنو عزتمنو افرادو اشخاصو د لورګانو څخه ټیکري لرې کړل، د ډېرو عزتمندو د ډېرو بارسوخو کورنیو زامن په ټیک ټاک باندې ګډ کړل. پردي میوزیک ته به ګډېږي، پردي سندرو ته به ګډېږي، او بیا همداسې زه پېژنم یې، پلار یې پېژنم، نیکې یې پېژنم، کورنۍ پېژنم، مولا سوالي ولایت پېژنم، چې درانده درانده خلک به وي، مګر پر همدغه ټیک ټاک باندې ورته کښېنه، پر هغه شکل باندې خوله به خوځوي، هغه الفاظ به کاروي چې هغه د اسلامیت او د افغانیت او زموږ تاسې پښتونولي او د زموږ تاسې تاجک، ازبک، هزاره یو رقم حدود کې به هم نه راځي. یعنی دا هغه افراد او اشخاص دي چې دوی په داخل د افغانستان کې هم له خپل هویت څخه بې خبره وو، دوی ته خپل د هویت څخه ټکي هم معلومات نه وو. دوی چې خارج ته لاړل یا بهر ته لاړل، دوی ته زمینه پیدا شوله چې دوی یو داسې هویت خپل کړي، ځکه چې خالیګاه خو هویت نشته و، هغه واقعي ذات وښیي، هویت خو نشته و، هویت نشته و په دې معنا چې د اسلامیت، د افغانیت، د خپل پلار عزت، د خپل کورنۍ عزت بې خبره و، هغه څخه معرفت نه درلودلو. هلته چې لاړلو، د یو دوه درې افریقایانو، امریکایانو، اروپایانو، د هغوی د لوچکانو، یعنی یو بارسوخه افریقایي، یو بارسوخه امریکایي، یو بارسوخه ملحد او مسیح مذهب هم دا کار نه کوي. ساده سبزه ته زوی ما نه کوي. هغوی هغه د ټولنې ګینګسټر چې ورته وي، د ګینګسټر د ټولنې ابد اشخاص او افرادو لوبې تر سره کړلې. د څه لپاره؟ په ټیک ټاک کې د څو ګیفټ لپاره، په ټیک ټاک کې د څو لیف راتګ لپاره. په دغه شکل باندې هم خپل هویت له لاسه ورکړلو، او د ټول افغانستان هویت په قمار باندې وهلو. یعنې ستاسې سوال مطابق ساده څه بخښنه غواړم چې داسې افراد او اشخاص نه په داخل د افغانستان کې هویت څخه علم درلودلو او نه بهر کې د تقایل دي. د همدغه هویت د ساتلو لپاره زه نه یم چې خارج ته مه ځئ، ځکه ساده څه محترم، دغه مهاجرت نړیوال اصل اصول دي. څوک به تعلیم پسې ځي، څوک به تحصیل پسې ځي، چاته پلار وي زه رالیږي دکان به دکاندارۍ ته به ورسره ځي، چاته پلار وي زه رالیږي هلته به ځي کار به ورسره کوي. دا اصل اصول دي. ټول نړۍ، اروپا امریکا کې مهاجر دی، امریکا اروپا کې مهاجر دی. مګر دې نه مخکې چې ته خپل بچی، ته خپل وراره یا ته خپل خوریه ولږ خارج ته، امریکایي اروپایي هویت د بچ کېدلو لپاره دلته ته خپل هویت ورزده کړه، دلته ته خپل هویت سره معرفت کلک که، ورته د هویتي معلومات زیات کړه. کېنوه ورته ویې زویه موږ مسلمانان یو، مسلمانان دغه حد و حدود دي، دغه چوکاټ دی، دغه حرام دی، دا حلال دی، دا مباح دی، دا وکه او دا ونه کې. دویم بیا اسلام نه پر وړه باندې موږ تاسې افغانان یو، د افغانیت هم ځینې اصلي اصول دي، د افغانیت هم چوکاټ دی، هغه نه ورهاخوا موږ تاسې پښتانه یو، د پښتانه په خپل ذات کې یو کلتور دی، پښتانه په خپل ذات کې یو فرهنګ دی، تاجک، ازبک، هزاره، ترکمن دا خپل حد و حدود لري، خپل رسم و رواج لري، خپل کلتور لري،
خپل منکرات لري. دا موږ تاسو پښتو په ژبه کې مو لار دا کافر شول، هغه به کوم اسلامیست کار نه کړي، خو د پښتو نه بوتلی دا کافر شول. دا په دې معنی چې د دومره پښتو کې غلط کار وکړلو چې زما استاد د پښتنو پر نظر کې کافر شول. همداسې تحقیق حاصل کیاس ازبک او ترکمن حاصل کیاس، یعنی د خپل هویت سره د خپل ځوانانو معرفت او هغه ته پر خپل هویت باندې علمیت ورکول، بیا که اروپا ته لاړ شي، استرالیا ته لاړ شي، امریکا ته لاړ شي، اته تاسو کاغه اسرائیل ته ومولېږي، ځکه هغه خپل هویت بیا لاس نه ورکوي، هغه خپل هویت باندې علمیت لري او هغه خپل علمیت ته درناوی لري. کله موږ په افغانستان داخل کې په د ټول اساس کې ثبوتونه شواهدونه غم درته زبد څر باندې کوم سوشل میډیا ته راکده په داخل د افغانستان کې اوسېدل، په اسلامي خاور کې اوسېدل، بیا هم د خپل هویت خلاف کارونه کول چې نه فرهنګ کې وو، نه کلتور کې وو، نه عنعنات کې وو، نه رسم و رواج کې وو، او نه زموږ مذهب او دین کې وو. زاده صاحب تاسو ډیر د هویت او د غیرت ترمنځ یو ډیر جالب ربط مو ورکوي. دغه ته که وګورو هویت، خپل اسلامي هویت او خپل هغه ملي هویت پیژندل دا د الله تعالی یو نعمت ده. کله چې موږ عملاً ولیدله، کله چې دغه در سره لرې سو بې حسه کېږي، بیا هیڅ چاته په نظر نه ورځي. موږ تاسو په د نږدې ورځو کې ولیدل ډېر خلک وو، شهرت هم درلوده، مینوال هم درلوده، هر څه یې درلوده. کله چې د ده څخه اسلامي او ملي هویت ولاړل، یعنی هر څه یې وبایلل. هویت خبره بیا د هویت شو سادات وایم چې هویت یې وبایلل، بې حسه سو، یعنی بې چیزه سو، هېڅ شی بیا دته چې هر څه وکړي بیا هماغه دغه ځای نه نیسي ورته. دغه بلکل دا خبره ده سادات صاحب. یو خبره تل زده کوم چې د محبوبیت او د شهرت ترمنځ ډېر لږ هغه دی فرق دی. زه کله کله یم چې خیر دی محبوب دی وي سړی دوه نفر سره دی وي، مشهور دی نه وي ټول دنیا سره، فرعون مشهور دی مشهور دی. یعنی که چېرته مونږ او تاسې له خپل هویت څخه ووځو، خپل هویت شاته واچوو، که هغه تاسې زموږ تاسې اسلامي هویت دی، زموږ او تاسې ملي فرهنګي هویت دی، که دا هم شاته واچول، مونږ او تاسې یقین وکړئ خپل ولس سره محبوبیت له لاسه ورکوو. او بې هویت افراد او اشخاص شته ټوله ټولنه کې شته، داسې نه وایم چې زموږ ټول افغانستان بې هویته د خدای نه خواسته یا ټول افغانستان په هویت باندې سمبال ده، نه ټولنه ده، ښه به هم پکې وي، بد به هم پکې وي، نیک به هم پکې وي، ګنهګار به هم پکې وي، دا ټولنه ده، نه ټوله بد کېدلی شي نه ټوله ښه کېدلی شي، مګر د خپل هویت نه به نه سره وځو. که چېرته هر څوک هر ځای کې له هویت څخه حد حدود څخه ووتل، هغوی بیا خپل عزت هم له لاسه ورکوي، خپل محبوبیت هم له لاسه ورکوي، خپل شهرت هم له لاسه ورکوي، او دین دنیا کې هم هغه موږ تاسو خپل هغه اول قدم کې ورته کنه چې اسلامي هویت هغه ته به هم سرټیټي وي چې هغه اسلامي هویت هم له لاسه ورکړي. نو بهتره ده سادات صاحب چې موږ تاسو خود سلیول کې یو سادات صاحب چې تقریبا د نیم عمر څخه ورته راکړی ده. زموږ تاسو ماشومان ځوانان یا دمګړي په کور کې دي یا راتلونکي دي، هغوی ته دغه د هویت په تړاو باندې ډېر سپارښتنه وکړو. بله دقیق چې زمونږ مذهب هویت ځان ته خپل کړي، زمونږ دینی هویت څه دی، زمونږ فرهنګي هویت څه دی، زمونږ افغاني هویت څه دی، چې تر څو په تلو کې هغه بیا د دواړو دنیاو سرټیټي سره مخامخ نشي. ډېر مننه. زه به یو مثال وړاندې کړم، بیا به خپرونه پای ته ورسو. عزیز صاحب محترم، موږ په اسلامي د معاصر دور کې یو جالب مثال لرو، دغه اقبال لاهوري دی ورځي نه ده چې خپل هویت پایلي، بلکې خپل هویت په نورو هم پیژني. ټول ځوانان باید په دې برخه کې اقبال لاهوري د ځان دپاره الګو وګرځوي، چې هر ځای ته ځي چې په هر نوع فرهنګي شرایطو اخلاقي شرایطو دی باید خپل هویت ونه بایلي. که هویت ونه بایلل داسې تاریخي څیره به ځینې جوړېږي. طبعا بله طبعا هویت یعنی که د خپرونې یو نچوړ سړی ووایي که نه، که چا مهرباني په لنډه کې چې وخت له چې هویت زموږ او تاسې معرفت ده، شخصیت ده، عزت ده، پد ده، که هغه اسلامي هویت ده، که هغه زموږ او تاسې ملي فرهنګي هویت ده،
د لاسته راوړلو لپاره جدوجهد نور هم وکړي چې نور هم په دې کې علمیت زیات شي. که د کور کې ماشومان وي هغوی ته دا نور هم ور زده کړي چې تر څو په تلو کې د سر نور آشنایي پیدا کړي. ډېره مننه استاد محترم چې موږ ته مو وخت راکړ او په دې خپرونه زموږ سره مکمل کړه. بله درنو اورېدونکو زموږ خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده ده چې یو ځلې بیا په دې خپرونه کې ستاسو چوپړ کې حاضرېږم. تاسې ټول پر لوی رب سپارم. خدای په امان. ښه وخت ولرئ. د ویښتابه څرک له فکري جګړې تر فکري ویښتابه. د خپرونه کې موږ افکار، ایډیالوژي او فکري جریانونه د اسلامي لید له زاویې څېړو. دا خپرونه هر یک شنبه سهار 9:10 تکرار یې د جمعې ورځ 12:10 له حریت راډیو اوریدلی شئ. د ویښتابه څرک.